د غزني محبس له دیني مدرسې څخه 58 تنه بندیان د دیني زده کړو له بشپړولو وروسته فارغ او د فراغت سندونه یې ترلاسه کړل. د زندانونو د سمون ادارې مسؤلین وایي که هر بندي یو کال په دیني عصري علومو په برخه کې زده کړې وکړي په بدل کې به یې یو کال د حبس موده ورته بخښل کیږي. همدارنګه د یاد محبس مسؤلین وایي چې دغه بندیانو د حفظ، تجوید، ناظري او سواد زده کړې په برخو کې زده کړې کړي دي. په کسب زده کړه د کال د سر نه په کسب کې داخله مو کړه، د مدیر صاحبان ناست دوی ته موږ سیمینار ورکړی، ټوله طریقه مو ورښودلې، حاضري درته جوړوو، شمولیت دی په مدرسه کې، شمولیت دی په مکتب کې، شمولیت دی په ورزش برخه کې، شمولیت دی په حرفوي زده کړو کې. دغه یو کال تا پوره پکې تیر کړ، انشاءالله موږ به تاسو ته د هر کال په بدل کې کال درته بخو. نن ورځ الحمدلله د غزني ولایت په زندان کې تقریبا 58 نفره د حفظ، تجوید، ناظري او سواد آموزي له زده کړو څخه فارغ شو. هغه زندانیان چې اول ورځ نه زندان ته راغلي دي د تعلیم او تربیه او دعوت ارشاد امرینو له طرفه استادانو له طرفه ورته دیني، حرفوي، عصري، سواد آموزي ټول زده کړې ورکول کېږي. ورته مهال فارغ شوي بندیان هم خوښ دي چې په زندان کې د دوی لپاره د زده کړو اسانتیا برابره شوې او د محبس د مسؤلینو له ښه چلند څخه راضي دي. نو ما به این طرف در کنار یکی بندی بودیم در بخش تعلیم و تربیه در آموزش یا یادگیری تجوید، سعد و تلاوت قرآن شریف مشغول بودیم و بسیار استادای لایق و استادای دلسوز ما داشتیم که از بیرون می آمد در اینجا آموزش قرآن را برای ما یاد می دادن، تجوید و تلاوت. د قرآن عظیم شان د ناظري چې فارغ شوي یو چې دلته موږ ډېر خوشحاله لله الحمد چې د امارت اسلامي دومره توجه خاص کار بیا او بندیانو ته ده. نو لله الحمد موږ له ټولو مجاهدینو په خاص کار بیا د زندان له رئیس صاحب څخه ډېره منندوی یو چې موږ ته ډېر څه سهولیتونه او هر څه برابر کړي دي لله. دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې هم د غزني ولایت د مرکز او ولسوالیو د محبسونو ساتونکو ته د بندیانو د اسلامي او انساني حقوقو په تړاو یو سیمینار جوړ شوی و.